نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو ذرہ بدا آغانا چی تقدیر کی دتا مقرر دا اضافہ نش او که یو سڑے ہر کار پریگ دی ولار کینی کم روزو چی دتا والدا بسوک کمانے کی دا یقین جوڑاول گران کار دا با یقین تغرض خدا غین اخوات الہ العالمین عادت پدی بانی جاری دی چی دنیا دارو سبب دے او ہر کار دا پارا اسباب پیدا کری بچی ورکون کے ذات الہ دے خو لیکن چی دا چاوادہ نہیں ورکی عادت تاسی روزی ورکون کے ذات الہ دے خوندا سے خلق چاہتا چینا دا اسباب و روزگارون دا دے دا گٹلو اسباب جوڑ کری دنیا دارو سبب نگوری عیسیٰ علیہ السلام بدا اسمان نبی سبب را روانویا او بیا په دمشق کې چې کله هغه مینار ته ورسېږي نو هغلته به بیا آواز کوي ما ته پوړی راوړی زه کوزېږم زمین ته چې راشي بیا د یو منارې نه ښکته کوزېدل په سبب باندې کوي او چې ځمکې ته را رسېدلې نه دی فضا کې دی بیا بې سببه را روان نو دا دنیوي روزګارونه دا د ګټلو اسباب احادیث مبارکو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر چا دپاره خپل خپل قوانین بیان کړي یو چې کم انسان کم روزگار اونیسی دی روزگار تر اسپک نو گوری دا دی بیا پریگ دی نا همدغه روزگار کې الہ د پاره خیر اچي کده وې دا روزگار زما کمزور دا به پرېګدم بل بشرو کوم نو نه بد بل شي واغه به دلا سوز تاسو تجربه په لحاظ مو ګورئ کم یو سړی چې روزګارونه ډیر بدلای را بدلای کله یو کار کوي کله بل هغه ته په یو کار کې خیر نه ملاويږي بس ستړی ستومان خو سوته ملاویږي نه بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کان لأحدکم رزق فی شیء فلا يدعنه حتى يتغیر له چار پاره چې په یو کسب کې او په یو کار کې روزي والا شي نو دې د خپل کار نه پرېږدي دا ریکلا کونیس چې بس د کور هغه روزي پکې ملاوي دا کلک دیونیس تر هغه وخت پورې دا روزګار نه پرېږدي تر دې تغیر له تغییر پکې راشي یعنی دا سي انداز ته کمزوري شي چې دغه د کور روزي پکې نه ملاويږي بیا یې بدل کې خیر او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت دا پیش کړي نبی علیہ السلام فرمایي من رزقه الله فی شیء فلیلزمه الہ چې چاته پکم کسب او روزگار کې روزیا والا کړه فلیلزمه کلک دیونی سی هغه کار دې بیان پرېږدي هدي کلک کې واغې ترې په درون نظر باندې وګوري دې په مخفل کار کې کامیابیږي باقی روزی د الہ العالمین د اړخ نه مقرر ده حدیث مبارک کی راضی ما من نفس الا ولها باب فی السماء ينزل رزقه ومنه يسعد عمله داس انسان نشتا نفس زندہ سر کسا ورکیوی مگر پاسمان کې داغه د پاره د روزي او دروازه ده چې باغه دروازه باندې د روزي را کوزيږي او په دغه دروازه باندې د نیک اعمال د قبول درجه ته پورته کیږي فإذا أراد الله تعالى أن يرزقها فتح ذلك الباب الہ چاہتا ہو غواړي چې هغه ته روزي زیاته کی مالداري کی مال کې برکت او تواچي هغه دروازه کولو کی فينزل إليها رزقها فإذا أغلق لن يستطيع أحد فتحه حتى يفتحه الله إذا شاء او چې کله الہ العالمین د اسمان هغه دروازه په انسان بند کی نو لن يستطيع احد فتحه یو انسان هم بیا د هغې د کولولو طاقت نه لري بس الہ بنده کړي دی بیا ډېر خپل عقل او سوچ باندې فکر کوي چې دا ولې دا تاوان نه په ما باندې رال زما دا کار به مخکې داسې کامیاب اوس ناکام دا د هغه ځینه دروازه بنده شوي ولې بنده شوي په یو ګناه باندې د مؤاخذه شوي نو کله چې په ګناه الہ څوک نیسي کله په بدن تکلیف راولي کله په مال باندې راولي کله په بچو باندې راولي نو دې دا علاج دا غي څه شی دی چې کله په روزګار کې مشکل وته پیښ شه استغفار دی دې استغفار شروع کې الہ نه بخنه غواړي دا بنسټي علت چې ګناه را ختم شي او چې ګناه ختم شو هغه دروازه به بیا کولو شي کمه ګټي چې په روزګار کې د تمخ کې ملاوي دی به بیا د لپاره ثانیان شروع شي
دارنګي چې کله کوم انسان په روزګار کې خرابي راشي دا غیر پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو دعا کوي چې هغه دعا دی وایي نو دا مشکل به ختميږي وای ما يمنع احدكم اذا عسر عليه امر معيشته نه دې منه کوي یو کس تاسو کله چې پروزګار کې او پاره کې د ژوندۍ د اسباب د رزق غټلو کې دا د باندې سختی راشي نو یو کس دې نه منه کېږي د دینه چې او وای اذا خرج من بيته د کور نه چې د روزګار پنه توزي نو دا دی وای بسم الله علی نفسی و مالی و دینی اللهم ارضنی بقضائک خدای په خپل قضا ما راضی کې یعنی رضا بالقضا را ترا کې د روزګار په سیوزما چې تاوان کم زما زړه خفای نو دا خو ستا په تقدیر زه خفه شوم کنه تا مال پر تاوان لیکل او زه ناراض یم چې ولې دې تاوان لیکل نو دا عقیدم کمزورې ده کنه بلکې کله چې تاوان د ترا پیښ شي نو دې دی وی چې دا ماته تقدیر نه پدې ورځ دا تاوان مقررو کما هر څه کړی وې دا تاوان به ما ترا پیښېدو او د الٰه استا پر فیصله راځي ما دې تر عذاب القضا ویل کېږي انسان بچي گاڑی وه دا به سوچونه کوي دا مور او پلارې دا مور وی دا نو ما ولی پرېښې او کاش مې دا پرېښې نه الٰه العالمین وی دغه سوچونه څلورمه سپاره کې بیان راځي دا د منافقانو سوچونه دي هغه هم دا خبره کوله چې کدی جهاد ته نه وتلی نو مجاهدین بمړ